بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ چې کوم دی د ریک نیټ یو لیکچر 07 دی، وم لیکچر دی. په دې لیکچر کې به موږ پراپس سټډي کوو. خو د پراپس د شروع کولو نه مخکې زه تاسو سره څه بیسیک کامن کوېسچنز ډسکس کول غواړم. نو هغه کې کوېسچن نمبر 1 دا دی چې کین وی یوز سټیټس ان د فنکشنل کمپوننت. نو انسر دی یس بٹ وی ډو سو ویری ریئر. اونګه چې کوم دی فنکشنل کمپوننت کې سټیټس یوز کولی شو، هونګه چې کوم دی ډیر ریئرلی یوز کوو. چې کله زموږ ته سټیټس پکاري نو هغه کیس کې مونږ فنکشنل کمپوننت نه یوز کوو، مونږ کلاس بیسډ کمپوننت یوز کوو. صحیح ده؟ نو سمپل انسر د دې کوېسچن څه دی چې فنکشنل کمپوننت کې مونږ سټیټس یوز کولی شو، مونږ ډیر چې کوم دی ډیر ریئرلی داسې کوونګه چې کله مونږ ته سټیټس پکاري نو په هغه کیس کې مونږ بیا کلاس بیسډ کمپوننت یوز کوو، فنکشنل کمپوننت نه یوز کوو. کوېسچن 02 دی چې مونږ له کله فنکشنل کمپوننت یوز کول پکار دی او کله مونږ له کلاس بیسډ کمپوننت یوز کول پکار دی. نو انسر دا دی چې تاسو کله چې کوم دی تاسو سره چې کوډ کله کمی او کله چې تاسو لوجیک سمپلی، نو تاسو له پکار دی چې تاسو فنکشنل کمپوننت یوز کړئ، او چې کله تاسو کمپوننت کې کوډ ډیر سیوای او لوجیک پکې کمپلیکس سي نو هغه کیس کې تاسو له پکار دی چې تاسو کلاس بیسډ کمپوننت یوز کړئ. صحیح ده؟ دا خو شو د دې دوه کوېسچنز انسر. راځئ چې اوس خپل پراپس ته راشو. نو د پراپس مطلب دی پراپرټیز، او پراپرټیز دا هغه ډیټا دا کم چې موږ کمپوننت ته پاس کوو. کمپوننت ته چې موږ کومه ډیټا پاس کوو هغې ته موږ څه وایو؟ پراپس یا پراپرټیز. دا زما هغه لیکچر 02 دی په کوم کې چې ما د ریک نیټ یو پروجیکټ کریټ کړی دی، او په دې کې به اوس موږ پریکټیکلی وایو چې موږ کمپوننت ته پراپرټیز، پراپس یا ډیټا څنګه پاس کولی شو. نو تاسو ګورئ ما هغه زاړه کمپوننټس ټول ډیلیټ کړي دي او ما اف جی اس کې صرف دا میسج دی دیس از جی اس کمپوننٹ، او ما سره خپل پروجیکټ چې کوم دی دا رننګ کې دی. سو زه یو کمپوننٹ یوز کوم. لومبي دا وایو چې په فنکشنل کمپوننٹ کې به فنکشنل کمپوننٹ ته مونږ پراپس څنګه پاس کولی شو. صحیح ده؟ لومبي به په فنکشنل کمپوننٹ کې پراپس وایو، بیا په کلاس بیسډ کمپوننٹ کې پراپس وایو. نو لومبي زه یو فنکشن جوړوم او دا به زموږ کلاس بیسډ کمپوننٹ دی. نو تاسو ته خو دې پلګین پته ده چې د دې پلګین نوم دی ریک کوډ سنیپټس. صحیح ده؟ نو دا زه سیو کوم. ها دلته زه لیکم this is header component. اوکې، او دا زموږ فنکشنل کمپوننت دی. دی به زه یوز کوم څنګه؟ زه به دلته راشم او څنګه چې هیډر ولیکم، سوري دلته ګوره دلته یو لوجیک دی. ګوره دې پوینټ ته نوٹ کړئ، هغه اټو امپورټ فنکشن، اټو امپورټ پلګین یاد ساتئ، اټو امپورټ ایکسټنشن یاد ساتئ. دا زموږ ډیر هیلپ کوي. دې ته وګورئ اټومیټیکلی زموږ دغه څه کو امپورټ کو. ها نو تاسو تاسو لیدلی شئ this FJS component and ها دا زه ریموف کوم. نو تاسو زموږ هیډر د کمپوننت آوټپوټ لیدلی شئ، او دا زموږ هیډر کمپوننت دی او دې کې کوډ دا دی. صحیح ده؟ اوس دې ته پراپس پاس کوو. نو پراپس په یو کمپوننت ته څنګه پاس کوو؟ فرض کا زما د پراپ نوم دی، یو ورته زه نیم پاس کوم. نیم زما دی ساجد جاوید، او یو ورته زه ایج پاس کوم. ایج فرض کا زما دی 50. نو اون به داسې پاس کوو. ها نیم ورته زه پاس کوم او ایج پاس کوم. صحیح ده؟ د هیډر کمپوننت ته. نو دا به زه اکسس کوم څنګه؟ لومبي خو دا دی چې کوم کمپوننت چې پراپس اکسپټ کوي نو په کار دا دی چې د هغې کمپوننت چې کوم فنکشن وي هغې کې تاسو پراپس پاس کړئ. صحیح ده؟ اوس به اکسس کوو څنګه؟ ګورئ this is یا زه لیکم تاسو به داسې اکسس کوئ پراپس، او بیا د پراپس نوم څه تاسو اکسس کوئ؟ زه نیم اکسس کوم. نو تاسو وینئ چې دلته مو ما سره اوسئ ساجد جاوید. نو تاسو زده کړه چې څنګه پراپس پاس کوو، به پراپس څنګه او یوز کوو به پراپس څنګه. صحیح ده؟ ها راځئ چې یو سنټنس شیپ کې ولیکو. this is یا زه به دا ولیکم چې I'm بیا زما نوم څه دی؟ هغه د پراپس نه راځي. نو پراپس
dot name صحیح ده and my age is age بیا د څه نه راځي هغه بیا د دغه نه راځي props dot age صحیح ده سیو کو ها دا خو دا هم سټډي کړل چې فنکشنل کمپوننت ته به سټیټ څنګه پاس کوو او بیا به یوز کوو څنګه اوس راځي چې په کلاس بیسډ کمپوننت کې چې کوم دی پراپ سټډي کوو نو زه یو بل کمپوننت جوړ کوم دې ته زه وایم props ډاټ سوري دې ته زه وایم putter ډاټ js دا زما دویم کمپوننت دی او دا کمپوننت چې کوم دی دا به کلاس بیسډ کمپوننت دی نو زه بیا هغه خپل r f rate class component صحیح ده نو ما کریټ کو ها this is our footer دې ټایم کې چې کوم دی زه دا خپل دا زه ریموف کوم صحیح ده او زه دلته یوز کوم فوټر مال اټو امپورټ اپشن راکړي او دې ته وګورئ هغه اتوماتیکلی امپورټ شو ها تاسو دلته لیکلی شئ this is our footer نو اوس خبره دا کوو چې کلاس بیسډ کمپوننت ته به پراپ څنګه پاس کوو هغه سیم خبره ده مونږ چې فنکشنل کمپوننت ته په کومه طریقه باندې پراپس پاس کوو نو هغه مونږ چې کوم دی په کلاس بیسډ کمپوننت ته هم په هغې طریقه پاس کوو صحیح ده اوکې زه دا اوس دلته به یوز کوو څنګه دلته به سمپلی داسې یوز کوو دلته به تاسو ورسره this یوز کوئ صحیح ده نو this ډاټ props ډاټ name صحیح ده تاسو وګورئ بیا دلته لیکم this dot props dot name I'm Sajid Javed and my age is بیا this dot props dot age same خبره شو صحیح ده ها اوس دلته زه یو څو پوینټس نور کور کوم چې props مونږ خو په رینډر فنکشن کې یوز کولی شو خو چې دا props چې کوم دی دا this keyword and دا props دا چې کوم دی دا مونږ چې کوم دی په کنسټرکټر کې یوز کولی شو که نه نو ما کنسټرکټر کریټ کو او زه چې کوم دی دا props چې کوم دی دا name property دا زه کنسټرکټر کې یوز کوم په state کې یوز کوم نو څنګه به زه کوم صحیح ده چې زه this dot state ولیکم او تاسو ته پته ده چې مونږ سټیټس چې کوم دي هغه په څه کې کریټ کوو سټیټس چې کوم دي په څه کې ډیکلیئر کوو نو هغه مونږ په کنسټرکټر میتھډ کې دا کوو دا ما یو سټیټ واغسته تاسو بل ته ایرر وینئ چې ایرر څه دی ایرر دا دی چې can't set property state of undefined لومبي دا سټیټ ختموم لومبي مې تش کنسټرکټر واغسته ها اوس خو تش کنسټرکټر کې هم تاسو ایرر دی هغه ایرر څه سوپر هیز ناٹ بین کالډ سو مطلب دا چې کله هم کنسټرکټر والو نوم له پکار دا چې موږ سوپر میتھډ کال کو سوپر میتھډ مې کال کو نو اوس ګورو چې موږ سره ایرر شته کنه نه ایرر موږ سره ختم شو ها ایرر موږ سره ختم شو اوس this dot state او دلته به زه فلحال دا نیم چې کوم دی دا به د پراپس نه راځي ښه یاد ساتئ دا نیم دا به د کوم ځای نه راځي دا به پراپس نه راځي ما سره کمپوننټ کار کوي او بالکل هیڅ ایرر نشته ښه اوس چې کوم دی دلته زه داسې کولی شم this dot props یوز کولی شم dot name که نه تاسو ته پته ولګي can't read property name of undefined ها چې کوم دی this چې کوم دی دا موږ سره defined نه دی دلته صحیح ده this موږ سره defined نه دی که تاسو وایئ چې موږ سره دا this and دا this موږ سره defined شي نو تاسو به دلته څه پاس کوئ تاسو به لومبې props پاس کوئ کنسټرکټر کا او بیا props پاس کوئ نو اوس چې کوم دی this dot props دا موږ سره defined دی تاسو ته وګورئ اوس زموږ سره ایرر نشته
نو ها زه دلته یوز کوم زه دا دې ټیم کې زه state یوز کوم this dot state او دا name زه دا یو name سره ما راځي ها دلته زه ولیکم my name صحیح ده زه د props نه name اوچتم او هغه په my name state کې کېږدم I am ساجد جاوید نو تاسو زده کړه چې مونږ فنکشنل پروپ څه ته وایي مونږ په فنکشنل پروپ په فنکشنل کمپوننت کې پروپ څنګه یوز کوو مونږ په کلاس بیسډ فنکشن کې مونږ په کلاس بیسډ فنکشن کې پروپ څنګه یوز کوو مونږ چې کوم دی په کنسټرکټر کې پروپ څنګه یوز کولی شو مونږه چې کوم دی پروپس چې کوم دی سټیټ ته څنګه اساین کولی شو بیا هغه سټیټ یوز کولی څنګه شو نو راته ښکاري دونه انفارمیشن چې کوم دی بس دی په دې ویډیو کې زه دا ویډیو ډیره لینتي کول نه غواړم زه فلحال بیسیک سیزونه ډسکس کوم او زه کوشش کوم چې ویډیو ډیره شارټ وي او ډیره سمپل وي نو thank you for watching this video and in the next video we will discuss another topic so thank you and please subscribe to this channel and don't forget to share this video like this video